مسافر وروڼو زه عبدالحمید میرې د سرطان کم یاره داسې چل دی چې تاسې ته روژه ده پارېږئ به تاسې ما ته پته ده چې موږ به خپله نسبه رالو ګډوډ وي دماغ وسې په سر ده پارېږئ مه جان بچو ته خبره دا ده چې پسرلی دی دا ګلونه ملونه راختلي دي داسې ورازغی دی که ازغچی دی د دې ګلونه راختلي دي او غنم هم ښه غټ شوي دي دا غنم ولاړ دي دا شوتل دي او الله دې تاسې ښه ساتي او مونږ ته هم دعاګانې کوئ تاسې ته هم دعاګانې کوو خدای دې تاسې خپلو بچو او خپلو کورونو ته راولي په خیر خیریت او بندګي ته مې د سپېشل دوا سلام سپېشل بندګي ته او کمال ته هغه بل کمال ته هغه قدر عمان هغې کمال ته مې سپېشل دوا سلام او وایه مسافر وروڼو دغه دا ټولې خټان مټان بل شوي کیمرا داسې که کیمرا داسې که دې طرف ته څوک بګس ته ناست دې طرف دا غرونه مرونه تازه شوي او تاسو مه یې خدای تاسې خپل وطن ته راولي په خیر خیریت باندې او بله دا خبره ده چې ټولو مسافرو ته تمیم ته او مهربان استاد ته او جهانګیر ته او زمونږ دا کمال سلی ده کمال نه دی د بیشان نه کمال چیست د کمال سپېشل ده قبول او نو داسې چل دی چې روژه ده یاد لږې شوي دي د ورځې واخرې دي د شپې لمونځ کوو او بیا قلارې زده کېږي خدای د خیر رافیق کړي پاکستان ته دا وایرس راغلی دی دې لپاره هم دعاګانې وغواړئ خدای پاک خیر رافیق او خدای دې تاسې خپل وطن ته په خیر خیریت راولي او مسافر وروڼو تاسو ما ته دعا کوئ او